د افغانستان ملي تلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنه او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه محبوب الله سرور یم. زما هیواد نننۍ خپرونه مو د میدان وردګو ولایت جرلیز ولسوالۍ تکانې درې سیلاب ځپلو کورنیو لپاره د شهرک جوړولو ته ځانګړې کړې. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. زمینی د سرو زرو پکې خښتې لګو پخپلې اسلامي مینا وطن آبادو پخپلې اسلامي مینا. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د جلیز ولسوالۍ تکانې درې کې درانه سیلابونه راووتل چې له امله یې 13 کسان مړه 45 نور یې زخمیان شول. په سلګونو جریبه ځمکه لسګونه کورونه هم له منځه ولاړل. د سیلابونو له راوتلو سره سم د اسلامي امارت مسؤلین، خیریه مؤسسات او بنسټونه پر وخت سیمې ته ورسېدل او د سیلاب ځپلو کورنیو د مړو شوو کسانو په راویستلو او د یادې سیمې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره لاس په کار شول. د اوسېدو د ځای نشتون له امله چارواکو د سرسنګ چل او تندوري کلو د سیلاب ځپلو لپاره د سرپناه په خاطر بیړنی کمپ جوړ کړ او ترڅنګ یې د عامې روغتیا ګرځنده ټیمونو او روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ناروغانو درملنه پیل کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر، د چارو ادارې لوی رئیس، د پیښو پر وړاندې چمتووالي وزارت مسؤلین، د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلینو په وخت سره له سیمې لیدنه وکړه او ورته د مرستو رسولو په برخه کې هڅې د ستایلو دي. د تکانې درې اوسیدونکي د اسلامي امارت له مسؤلینو زیات خوښ دي او وایي چې پر وخت سره دوی ته رسېدنه وکړه. د سیلاب له امله بند پاتې شهیدانو په راویستلو او زخمیانو په وخت روغتیایي مرکزونو ته په رسولو کې لاس په کار شول او ترڅنګ یې سیلاب ځپلو ته د ښارګوټي په جوړولو کار پیل کړ چې نن یې وینو د ژوند له ټولو اسانتیاوو سره زموږ په واک کې راکړل شو. او موږ د اسلامي امارت او ټولو خیریه بنسټونو څخه مننه کوو چې په هر وخت کې زموږ لاسنیوی کړی. در یک فامیل سیلاب داخل شد، حدود 20-21 نفر از یک فامیل تلف شد و 1-2 نفر دیگه از یک فامیل دیگه که در همسایگیشون قرار داشت و این ساحه را بسیار تخریبات خسارات مالی و جانی در قبال داشته. خسارات مالی هنگفتی بود، از گفتن برآمدگی بی اندازه زیاد بود و بالاخره صبح شد مردم از قریجات از هر جایی به کمک از این قریه آمدن تا این شهیدا را از زیر آوار بکشن و مسئولین امارت اسلامی خدا به اینجا رساندن و همچنان همین ریاست حوادث و مؤسسات خیریه تمامشان به موقع خود رساندن و کمک‌هایشان به موقع رسید و مردم در خانه ها زندگی نمیشد، خانه ها تخریب بود، خیمه زده بودن، زیر خیمه ها زندگی میکردن. از این ما بسیار اظهار خوشی و تشکری میکنیم از امارت اسلامی افغانستان که در موقع رسان خدا تماما مسئولین بلندپایه از اداره امور تا ریاست الوزرا است، تماما ارگان ها در اینجا در موقع رسان خدا و در لحظه که ما کمک و همکاری خدا نکرده و تشکری خاص میکنیم از یا و همچنین از مؤسسه های خیریه که ما اینجا چی کردن، کمک کردن، همدردی کردن، غم شریکی کردن. تشکری خاص میکنیم از یا. شو بود که سر مردم گذشت، میگه که هم مردم تلفات مالی داشتن، هم تلفات جانی داشتن، خانه های مردم سیل برد، ایوان هایشان برد، از گاو و گوسفند داد، کل چیزشان میگه اولادای خود مردم از دست داد. میگه بازم تشکر میکنیم از امارت اسلامی که سر وقت والی صاحب ما آمد، از سر صبح به شاهد صحنه بودیم که خود والی صاحب بیل به دستش بود، میگه همین گل و خط و این چیزا رو یک طرفه میکرد، همین شهدا از زیر گل بیرون میکردن. میگه خیلی جای سپاسگزاری است. دیگه زخمی ها خود زیاد بود خیر. یعنی تو در خواب مردم گیر که گریختام نتونستن، خانه ها تخریب شد، ملک و زمین، گاوداری و گوسپنداری مردم بود، مالداری کلش از بین رفت، معاشی مردم هم مکمل سه تخریب کرد. خیر ببینه امارت اسلامی زیاد کمک کرد برای مردم، از ولسوال، قماندان امنیه، والی صاحب، ریاست الوزرا، خلیفه صاحب کلگیش کمک کردن.
د سر سنگچل او تندوري کلو د اوسیدونکو کورونه سیلاب له خپل ځان سره وړي وو او که کوم پاتې هم وو د اوسېدو لپاره په یو خطر بدل شوي وو چې د یاد ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست په هڅو د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس د 6 کورونو لپاره د کورونو رغولو چارې پیل شوې. د یادې سیمې اوسیدونکي د اسلامي امارت څخه زیات خوښ دي او وایي چې په خیمو کې ژوند زیات سخت وو. وخولی اسلامی مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو حنیف ستنا پلاس دمینی. وقتی که سیل آمد و خانه تخریب شد تقاضای همه مردم همی بود که یک سرپناه برای ما جور شود یا همیجا یا جای دیگه. خب بازم تشکر از امارت اسلامی و از مؤسسات خیریه که ما کمک کردن زمینه را مساعد ساختن. امارت اسلامی برای مردم نمره ها و جای برای مردم داد دیگه. خوش هستیم و شما دیدن که بیخی دیگه زیر تهدید سیل 100% واقع شده و چرا مسیر سیل از خانه ما که حال بلند شده. اگر کم میای یا زیاد میای حال فعلا دو خانه قابل بود و باش نیست. خب ولی ایره خود به همگان واضح شده که از طریق رسانه ها و مردم واقعا که امارت اسلامی از همه ارگان چی از حوادث و از وزارت دفاع و داخله تا امنیت تا همگیش در خدمت مردم شتافتن. از جناب والی صاحب بسیار تشکری میکنیم، ریاست حوادث دیگه، همچنان از مؤسساتی که مردم دستگیری کردن در روزهای بسیار سخت دشوار. از همگیشون تشکری میکنیم، رضایت کامل داریم. ما بسیار خوش هستیم و خانه ما را سیلاب زده بود به خاطر استفاده از شتن نمیشد. ما از امارت اسلامی، از حوادث، از یا بسیار تشکری میکنیم که ما امروکاری کرد. با توکل خدا اینم قد تا می جره رساندم. چیزی همکاری از وا شد، چیزی همکاری خود ما زحمت کشیدیم تا می سره در رساندیم. از این بعدش هم خدا جان مهربان است. اسلامی مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو. بعد از او واقعا کدیما امارت اسلامی زیاد همکاری کرد و مؤسسه یونیسف همین دکترها آمد، تقریبا 11 نفر زخمی بود، زخمی ها را انتقال داد به شفاخانه. بعد از او این کارا که خلا شد واقعا جای زندگی نبود، یک جای وحشتناک، جای پرخطر معلوم میشد. همینجا که جمع شدن همین وزیر حوادث و رئیس حوادث و لسوال و والی و همین تصمیم گرفتن که باید یک جای سکونت برزیا داده شود که زندگی بتونه. واقعا جای زندگی نبود. باز از این گپ تقریبا یک ماه 2 ماه تیر شد تا که دمی رسیدن که وزیر داخله آمد او که بررسی کرد سایه را باز همی کور انتخاب کرد که باید همین قریه مکمل انتقال داده شود دمی کور تا که مردم به اینی حالت آباتی ها رو میبینین مردم آباتی کرد و حال اینجا سکونت میکنه. بسیار زیاد خوش هستیم. خداوند جزای خیر برشون نصیب کنه. برای امارت اسلامی، برای این مؤسسه دیارسی، همین مؤسسه های دیگه هم زیاد همکاری و کمک کرد از قبیل آرد و برنج و روغن و خیمه، فرش، ظرف. واقعا چیزی نبود، زیاد همکاری و کمک کردن. مشکل هوا سرد بود. در غیر از او همیشه ما در خانه زندگی کرده بودیم، در خیمه زندگی نکرده بودیم. سر ما واقعا بسیار سخت تر میشد. بسیار خوشحال هستیم، الحمدلله زیاد خوشحال هستیم. خداوند مسلمانان را خیر بده که همکاری و کمک کرد تا که این شرک خیریه برپا شد و امروز افتتاح گردید. بسیار خوشحال هستیم. دیگه نمیشه شهرک برای ما خانه ساخته میشه، خانه 3 اتاقه است دیگه. تشکری میکنیم از مؤسسات امارت اسلامی. دیگه مردم یک ذره به سهولت شد به خاطر که پیش که آسمان کمری ابری میشد مردم به تشویش و
وحشت میشد که کجا بریم ولی سیل در خانه ما در نمیاد. ولی بغل که آمده میگذره برای مردم بسیار سهولت شده دیگه، از خطر سیلاب چیزا میگذره در امان شده است. خیمه حال بسیار عوام سرد شده بود دیگه، در خیمه هیچ گزاره نمیشده ولی بسیار خوب شده، سهولت شده میگذره. والا این خانه ها که جور شد بسیار کمک 100% شد به ما مردم. از امارات اسلامی هم خوش هستیم، از موسسه‌ای که قدم های اینجا همکاری و همدردی کردن، خانه های ما را جور کردن، تشنابا را به این مردم جور کردن، بهترین سهولت شد به مردم. بخل اسلامی مینا وطن آبادو، وطن آبادو، دا وطن آبادو. ما بسیار احساس خوشحالی داریم که در جایی که ما زندگی میکردیم خانه ما زیر تهدید سیل بود و بالاخره سیل هم تماما چیزی که بود نبود ویران ساخته. برای ما امارت اسلامی جای داد، نمره را توزیع کرد و ما همکاری کردن در رسه ساخت سازشان و بسیار خوشحال هستیم که در این خانه نو آمدیم و در این شهرک خانه را برای ما جور کردن و خانه را ساختیم. واقعا وقتی که سیلاب آمد کلا خانه های مردم ویران شد، خراب شد و مردم زیر خیمه بودن و از خیمه آمدن به خانه های خودان. یعنی زندگی خیمه بسیار دشواری های خود دارد، بسیار سخت است، مشکلات است، تشناب نیست، دیگه خانه هرچی نباشه بازم امکانات بیشتر داره از خیمه کردن و هوا سرد شده بود که گذاره کردن در زیر خیمه بسیار مشکل بود و کلین ناممکن بود. یعنی زمستان شد هوا. ما خوش هستیم که خانه ما ساخته شد و آمدیم در خانه خود. ما از امارت اسلامی بسیار زیاد خوش هستیم. با ما در هر عرصه همکاری و کمک نبودن. از روز اول حادثه که اینا آمدن، مقامات بالایشان آمدن با ما غمشریکی نمودن و ما را واقعا روحیه بخشیدن. اگر نه با ما از نگاه روحی و کلی روح روان ما خراب شده بود. اینا برای ما روحیه دادن و با ما را کمک مالی کردن. هر چیزی که دسترسشان بود و توانشان بود با ما همکاری کردن. واقعا ما تشکری میکنیم بسیار زیاد. خاص ما میشه که در این شهرک ما را همه شبکه آب ما را به آشامیدنی را بسازن، سرکا را بسازن، اینجا کلینیک بسازن، مکتب بسازن و دیوارای استنادی که ضرورت داره در بعضی از قسمتاش باید ساخته شود و دیگه در قسمت حاصلاتی که از بین رفت، زمینایی که به کلی از بین رفته، اینا را با ما همکاری کنه که ما دوباره همه باغای سیب از بین رفته، یعنی رسوبات پر از رسوبات است، اینا را ما پاککاری کنیم و دوباره زندگی خودانه ادامه بدیم. زمینی تسرو زرو پکی خختی لگو، بخولی اسلامی مینا وطن آبادو، بخولی اسلامی مینا وطن آبادو، وطن آبادو، دا وطن آبادو، وطن آبادو، دا وطن د تکاني سیمې د سیلاب ځپلو لپاره د خیرآباد په نامه ښارګوټی رغول شوی دی چې پرانیستې ته یې د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي راغلي وو. دوی وعده وکړه هغه کارونه چې په یاد ښارګوټي کې نابشپړ دي دوی به یې بشپړ کړي. بخولی اسلامی مینا وطن آبادو، بخولی اسلامی مینا وطن آبادو، وطن آبادو، دا وطن آبادو، وطن آبادو. نو د کال په دوران کې شپږ میاشتې دوی ته کمپ جوړ شوی و. دوی په کمپ کې اوسېدله او دوی ته د خوراک او د څښاک دپاره دلته هر څه د دولت د خوا نه او د خیریه بنسټونو د خوا نه آماده کېدل. تر نن ورځې پورې د هغه نه وروسته موږ ورته شپږ اویا کورنۍ چې هغه شاوخوا دوی 2 کلي دي یادونه باید وکړو چې په 2 کلو کې دغه یو کلی خلک سیلاب وړي وو، دا د بل کلي خلک جوړ وو، خو امکان او خطره د دې وه چې په راتلونکي کې په دوی باندې سیل راسي. نو موږ لازم او مناسبه وبلله چې مخکې له دې نه خطر رامنځته کېږي باید موږ خطر له مابین ایسو. دا کوم کورونه چې د سیلاب د تهدید نه لاندې دي نو دوی هم د سیل ځپلو په لیست کې شامله کړه چې شاوخوا ټولې 15 کورنۍ راځي او دوی تم په پاخه او اساسي ډول باندې کورونه چې هر کس ته پکې 3 وطاقه، یو اشپزخانه، یو باب تشناب
او په راتلونکي کې د یوې احاطي پلان لرو چې احاطه جوړه کړو. نو د دوی پیشنهاد مو کاوه د امیرالمؤمنین شیخ صاحب محترم تر مقامه پورې، بیا وروسته د والي صاحب په هدایت باندې هغوی ته شفایي هدایت وسه. والي صاحب موږ ته وکړه چې دلته کال سوړ د واوره کېږي نو خلک دې په کورونو باندې کار شروع کړي. په دغه غونډۍ او بله غونډۍ کې چې تاسو وینئ شاوخوا 6 کورونه دي چې د دې مالي ملاتړ DRC موسسې، IU موسسې، همدارنګه د دولتي امکاناتو نه، همدارنګه د ولسي امکاناتو نه او همدارنګه د خیریه بنسټونو د تاجرانو د امکاناتو نه موږ دلته ورته کورونه جوړ کړه چې نن الحمدلله د افتتاح ورځ را رسېدلې ده. نن به کورونه رسما دوی ته په رسمي ډول باندې تسلیمیږي او په راتلونکي کې دوی تر شا موږ ولاړ یو، نورې مرستې ورسره کوو. موږ دوی ته اطمینان ورکوو لکه څنګه چې په اوله ورځ باندې ویلي وو چې موږ در سره یو، نو بیا هم ورته وایي چې موږ له دوی سره یو. په قاچاق برو لګولی بندیز مو د نفرت په قاچاق برو لګولی په زړونو کې جذبې د دا چې د موجوده قریې ته یا د قوم ته یا د خلکو ته کوم څه تېر شوی وو دا زموږ شرعي مسؤلیت دی. زه به دا خبره وکړم چې موږ تعاون نه دی کړی بلکې موږ خپل مسؤلیت ادا کړی. موږ به خپل مسؤلیت ادا کوو، مسلمانانو ته به د ښو زمینه برابروو په هر انداز، په هر څه کې چې وي، د ژوند په هر شعبه او په هر څه سره کې چې وي. په زندګي کې تر ټولو مهمه زندګي د کور برابرول دي. د یو سړي لپاره د هر شي مهم کور دی. نو دغه خلکو کورونه چې خراب شو یا تخریب شو که څه هم دا افت سماوي وو خو د دې د ازالې دپاره د لرې کولو لپاره په موږ دا لازمه وه چې موږ دا خلکو ته کورونه جوړ کړو. د نورو خپل ملګرو د نورو ادارو څه هم کومک وغواړو، په خپله هم په دا کې مدد وکړو. دلته موږ یو شی دی په هره منطقه کې خپل ځان ته یو رئیس یا نماینده لرو. لله الحمد دلته په میدان وردګ ولایت کې هم زموږ یو رئیس یا نماینده ناست دی چې په ټولو کارو کې په خپل وخت باندې انشاءالله خدای توفیق د خیر وکړي پوره رسېدګي کوي دې کار ته ځان رسوي. او موږ هم د ده سره مدد کوو، کومک کوو، موږ کومک کوو، مدد کوو د ده په ذریعه کوو، ځکه د یو چا په ذریعه خو به رسېږي. هغه زموږ نماینده دلته دا زموږ د ادارې نماینده وي، هغه دا کار کوي. په دغه سلسله باندې نورې ادارې هم چې په دې کار کې مدخلي زموږ سره مداخله لري، په کار کې راسره موږ به بیا هم خدا ناخواسته که څه مشکل پیښېږي په هر اندازه باندې چې موږ به هغه خلکو سره رسېدګي کوو، د هغو مدد به کوو، د هغو ملاتړ به کوو. دغه خلک چې دلته دا تکلیف ورتېر شو، دا سیلاب دا مشکلات جوړ کړل، د هغه څخه معابات انشاءالله تاسو ته معلومه هرې ادارې په خپل وس باندې د دې سره مدد وکړي. شاه جامع د دې لپاره کلینیک جوړ کړي، موږ د دې لپاره د کورو جوړولو په دغه کې برخه واخیستله. وطن آبادو بخولي اسلامي مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن الحمدلله او معیارهای فاسد و فرسوده از بین رفت. این حال کسی که زیادتر خدمت به مردم عرضه کرده میتونه اهل پنداشته میشه، برای از او موقع داده میشه، برای از او امکانات داشته او سر از او اعتماد میشه. الله تبارک و تعالی اینمی روحیه و احساس در بین افغانها هنوزم اضافه تر بکنه. الحمدلله این حالی که ما میبینیم بین مردم الفت اضافه میشه، محبت اضافه میشه و زمان نفرت و تفرقه الحمدلله از بین رفت. این حال افغانها همه در ساختار حکومت هستند و یا به حساب رعیت هستند، دست به کارش هستند و نمیره وظیفه خود میدانه که در اینجا اصلاح باید بیاید، در اینجا ترقی باید بیاید، در اینجا باید با امنیت و براحت کار شود. الحمدلله اینمی روحیه روز به روز اضافه میشه. وطن آبادو
دا وطن آبادو د مینې د سرو زرو. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، شپږ میاشتې مخکې په میدان وردګو ولایت د جلیز ولسوالۍ د تکنې په قریه باندې سیلابونه راغلي او دوی د سیلابونو له امله مالي او جاني تلفات لیدلي. بالخصوص د مشرتابه څخه ډېر منندوی چې دوی ته د کورونو د جوړولو ځمکه ورکړله او د ټولو ارګانو څخه د خیریه بنسټو مؤسساتو څخه بالخصوص د ډي آر سی د مؤسسې د خارجي او داخلي کارمندانو څخه موږ ډېر منندوی یو چې دوی دپاره کورونه جوړ کړل او اوس تاسې په حضور کې دغه کورونه دوی ته سپارل کیږي تر څو دغه ولس دغه زیانمن ولس د دغه کورو څخه فایده واخلي. دا خو اندازتاً شپږ اویا کورونه جوړ شوي، ډېر په ښه معیار باندې جوړ شوي. 2.5 لکه افغانۍ یو کور باندې اندازتاً لګېدلي دي. دا خو تاسې واورېده په دغه غونډه کې د وزیر صاحب له خولې نه او د ادارې امور له خولې نه د مؤسساتو له خولې نه او زه خپله دا ډاډ ورکوم دې ولس ته انشاءالله چې موږ څنګه دغه مخکې په تېرو شپږو میاشتو کې دوی سره هر اړخیزه همکاري کړې، په آینده کې موږ کوشش کوو چې د دوی د باغونو او دغه ځمکو او کوم کورونه چې وه خو ټول موږ دوی دپاره کورونه جوړ کړي. کوشش کوو چې د آینده چې د دوی د سیلابونو له وجې نه دوی ته دغه متوجه وي، خطر متوجه وي، هغه مشکل زمینه د مشکل ورته حل کړو انشاءالله. نو دغه خبره ده په دې ټولو کې دغه شامل دي د دوی چې څه ستونزې وي، څه مشکلات وي، که هغه د اوبو وي، هغه د ځمکو وي، د باغونو وي، انشاءالله دې ټولو ته به په خپل وخت باندې امارت اسلامي لکه دا رسیدګي چې کړي په آینده کې به هم رسیدګي کوي. بیا ریښې ونه کړي د ولس په کروندو کې، د کرکې زهرجن بوټي په اور کې سوځو، په ښکلي اسلامي مینه وطن آبادو، وطن آبادو. درنه او قدرمنو لیدونکو، دا به زما هیواد خپرونه چې د میدان وردګ ولایت جلیز ولسوالۍ تکانې درې څخه مو تاسو ته چمتو کړې وه. ځانګړې مننه کوم له خپل دروند همکار وحید الله سیدي او همدارنګه محمد اشرف نیازي څخه چې د خپرونې په چمتو کولو کې له ما سره مرسته وکړه. تر بیا او بلې چې ستاسو په درنه او قدرمن حضور کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګوو، د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګوو، په ښکلي اسلامي مینه وطن آبادو.